السلام علیکم ملګرو افغانستان کې چې ښه راغلاست خدای شکر او جوړ ستاسو جامې په تن نن تاسو ته غواړم د یاست د پروژو د آیس کوم پروجیکټ چې دی 4 دانې د هغو په اړه معلومات درکړم. نو هغه پروژې چې دي د هغو KYC او د ټوکن ډسټریبیوشن راغلی. نو موږ کولی شو چې هغه اوس جوین یې کړو. لومړی به تاسو د فیس ویریفیکیشن KYC غواړئ او نور پروسه ده. نو فیس ویریفیکیشن ټول ریکارډینګ نه کېږي. نو تاسو کولی شئ چې هغه په ډېره اسانۍ سره کله چې داسې صفحه درته راغله په دې به کلیک وکړئ او بیا دلته تاسو اګري باندې کلیک وکړئ، کانټینیو کلیک وکړئ او بیا پسې په کانټینیو باندې کلیک وکړئ، افغانستان انتخاب کړئ او په کانټینیو باندې کلیک ووهئ. بیا آی کنفرم باندې ټیک مارک ورکړئ، بیا پر کانټینیو باندې کلیک وکړئ. نو وروسته ستاسو کامره انتظار ورته وکړئ، کامره مو د دغه سره کنیکټ کېږي د اپ سره. کله چې کامره د اپ سره کنیکټ بیا تاسو ته په موبایل کې په مخ ښه ورته منظم کوئ، انتظار ورته کوئ چې کله ښه عکس یې واخیستئ بیا به راسته طرف ته یې ګورئ، بیا چپه طرف ته وګورئ، بیا وروسته بېرته کامرې ته وګورئ، انتظار ورته وکړئ. نو به تاسو ته کمپلیټ راوړي او وریفیکیشن کېږي. کله چې وریفیکیشن وشو کار خلاص شو نو بیا به راسئ بیا به اپ را خلاص کړئ. نو تاسو به ټیک مارک هم درکړئ. دغه رقم ټیک مارک مې هم درکړی. د وریفیکیشن خلاص کړم. دا ټیک مارک مې هم درکړی. تاسو به ټیک مارک چې کله درکړی تاسو به راسئ د سولونا پر ادرس باندې به کلیک وکړئ. کله چې د سولونا ادرس باندې کلیک وکړئ بیا به راسئ پای ته د سټارټ باندې به کلیک وکړئ. اوس به تاسو راولاړ شئ. دلته به تاسو په دغه ځای کې دا کلیک چې دلته به تاسو کوډ راوړئ د سن ویب څخه. سن ویب هغه 4مه پروژه ده. سن ویب ته به راسئ. په سن ویب کې به تاسو راځو سن ویب باندې کلیک کوو. سن ویب چې را خلاص شو کله چې سن ویب را خلاص شو پروفایل ته به راسئ. په پروفایل کې به سیټینګ ته ورسئ. کله چې سیټینګ ته ورغلو وریفیکیشن کوډ دغه کوډ باندې به کلیک وکړئ او دا به کاپي کړئ. دا چې مو کاپي کړئ بیا به یې هلته یوسئ او کوډ به راوړئ دلته به د کلي په ځای کې دلته به یې پیسټ کړئ او بیا به دا ټیک مارک پرې ووهئ او بیا پر دې ځای باندې مارک سټیپ باندې کلیک وکړئ. وروسته بیا ولاړ شئ کال فلوئنټ ته. کال فلوئنټ چې دی دا دوم دانه دا شین دانه دې باندې به کلیک وکړئ او د دې به هم پروفایل ته ورسئ. په سیټینګ کې به او کوډ راواخلئ لکه څنګه چې ما بل نه راواخیست. اوس بیا را خلاص کړو. کله چې را خلاص شو پروفایل ته به ورسئ. پروفایل کې به سیټینګ را خلاص کړئ. په سیټینګ کې به پر دې کوډ باندې کلیک وکړئ او دا به کاپي او بیا به یوسئ. بیا به د کلي په ځای کې د دې کوډ پیسټ کړئ او دا کلیک به ووهئ. بیا پر مارک سټیپ باندې کمپلیټ باندې کلیک وکړئ او د دې پلې به ورسئ او دغه سیل سینډ ته. سیل سینډ چې مو را خلاص کړئ دا به هم پروفایل ته ورسئ. سیټینګ ته به ورسئ. سیټینګ چې ورغلاست دا کوډ به کاپي کړئ او هلته به دلته به د کلي په ځای کې کوډ پیسټ کړئ او دې ته به داسې ورکړئ. مارک سټیپ باندې به کلیک وکړئ او بیا وروسته پر ویریفای باندې کلیک وکړئ. 15 ثانیې به ورته ګیر شئ چې راځي. بیا به وروسته پر کانټینیو باندې کلیک وکړئ.
اوس به نو بېرته د دې صفحې څخه ولاړ شئ، بېرته به اپ ته ورشئ. اپ به بېرته د سر راخلاص کړئ. کله چې اپ د سر راخلاص شو، بېرته بیا پر سلونا ادرس باندې کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ، نو داسې به بېرته پای ته راسئ. I understand باندې به کلیک وکړئ، سټارټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو به دغه کاپي کړئ. دا چې مې کله کاپي کړل، ټویټر ته به ورشئ. ټویټر ته چې کله ورغلاست، پر د پلاس آیکن به کلیک وکړئ. بیا پر دغه پوسټ باندې کلیک وکړئ او د دې به دغه نوی پوسټ کې پوسټ چې مې کله کلیک وکړ، چې نوی پوسټ وشو، بېرته به پروفایل ته ورشئ. کله چې پروفایل ته ورغلاست، نو کوم پوسټ چې تاسو کړی دی، دغه پوسټ دغه د شیر بټن باندې به کلیک وکړئ او لینک به کاپي کړئ. کله چې مو هغه لینک کاپي کړئ، دلته به یې پیسټ کړئ او بیا پر دې باندې کلیک وکړئ او دا بل هم کلیک وکړئ او بیا پر ویریفای باندې کلیک وکړئ. ورته انتظار شئ. چې هلته انتظار شئ. کنټینیو باندې کلیک وکړئ. بېرته به ورشئ، اپ به د سر راخلاص. کله چې مو اپ د سر راخلاص کړئ، بېرته به انتظار ورته وکړئ، د ویریفای راوړي. بېرته د سلونا په ادرس کلیک وکړئ. بیا بله صفحه درته رسېږي. لاندې به راسئ، سکرول ډاون به شئ او سټارټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ، نو بیا د ټلګرام یوزر نیم څخه غواړي. خپل ټلګرام یوزر نیم به راولئ، بېرته پیسټ کړئ. ټلګرام یوزر نیم ته شته. ما چې ټلګرام راخلاص کړئ، پر دې ځای باندې کلیک وکړئ. د ټلګرام یوزر نیم دی، کاپي کړئ او بیا هلته پیسټ کړئ. دلته به یې پیسټ کړو ټلګرام یوزر نیم او بیا به ټیک مارک باندې کلیک وکړو او دا بل باندې هم ویریفای باندې به کلیک وکړو او یو څو ثانیې به انتظار ورته وکړو. بیا پر کنټینیو باندې کلیک وکړو. نو اوس موږ تاسو دلته زموږ څخه ادرس غواړي. ادرس د پنټم والټ سلونا ادرس ورته راواخلئ او د دې پکې پیسټ کړئ. ځو پنټم والټ ته. پنټم والټ به راخلاصه کړئ. انتظار ورته وکړئ چې راخلاص شي. دا به اوس انتظار ورته وکړئ. بیا به پر رسیب باندې کلیک وکړئ. دا رسیب باندې چې مو کله کلیک وکړئ، د اول سر د سلونا ادرس دا به کاپي کړئ.
کله چې ما درس راوړي دلته به یې پیسټ کړئ او بیا پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنګریچولیشن وایي تاسو ډسټریبیوشن ته آماده شواست. انتظار به ورته وکړئ یو خوا بل خوا ولاړ شئ یا پله د اپ څخه ووځئ بېرته ورته راسئ. دا دلته ستاسو اډرس ښکاره کړئ. نو بالا نو کار یې خلاص و. ډسټریبیوشن ته به انتظار شو. څه وخت ډسټریبیوشن کېږي د هغه زموږ والټ ته سلونا والټ ته زموږ ټوکنونه راځي او دغه ټول ټوکنونه چې دلته دي دا ټول سرته ورسوئ تر څو مو ټوکنونه زیات شي. نو ښه وخت د ښه ډراپ په هیله فالوي چې قیمت یې ښه شي. نو داسې نورو ډراپونو لپاره زما ټلګرام چینل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او کوم پوښتنه غوښتنه درلوده ټلګرام او واتساپ کې ما سره تماس نیولی شئ. نو ښه وخت. وسلام.